بیلابیل لاریونونه د افغان بانکي زیرمو په اړه د جو بایډن پریکړه وغندل شوه. دوستانو په سلامونو نیکو هیله مو هرکلی کوم. هیله ده چې روغ رمټ به یې. بیلابیل لاریونونه د افغان بانکي زیرمو په اړه د جو بایډن پریکړه وغندل شوه. د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نن زرګونه افغانانو د لاریونونو له ترسره کولو سره د خپلو بانکي زیرمو د برخلیک په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه وغندله. لاریونوالو د بیلابیلو شعارونو له ورکولو سره جو بایډن د افغانستان د بانکي زیرمو غل وباله او د دې زیرمو په اړه د بایډن پریکړه د نه منلو وړ وبلله. لاریونوالو دغه راز غوښتنه وکړه چې یادې بانکي زیرمې باید خوندي وساتل شي او د طالبانو په ګډون یې هیڅوک د ورځنیو لګښتونو لپاره د استفادې حق نه لري. په لاریونونو کې یادې زیرمې د افغانستان د خلکو شتمني وګڼل شو او ټینګار وشو چې د سپټمبر د 11مې پیښې پړه باید پر افغان ولس وانچول شي او تاوان هم دوی نه ونه غوښتل شي. د امریکا د ولسمشر بایډن له لوري د صادر شوي فرمان په اساس په امریکا کې د افغانستان 2 میلیارډ ډالر کنګل شوي پیسې به په 2 برخو ویشل کیږي. یو به په افغانستان کې پر بشري چارو لګول کیږي او بله به د سپټمبر د تروریستي حملې د قربانیانو خپلوانو ته د غرامت په توګه ورکول کیږي.